ویډیو لیک شو، آډیو لیک شو، اخیر زمونږ ویډیوګانې چې کوم دي دا په څه طریقه باندې لیک کېږي، دا خلک چې کوم دي دا پټه ویډیو په کومه طریقه باندې کېږي او څنګه به موږ ځان بچ کوو چې زموږ نه څوک چېرته کې داسې ویډیو ونه کړي په څه کې او زموږ ویډیو چېرته کې لیک نه شي. یعنې داسې خفیه پټه کیمره به معلوموو څنګه. ټول معلومات درته شریک کوم. ویډیو راس تر اخره پورې وګورئ او د خپل ملګرو سره مخکې شریکه کړئ چې هغوی ته دا معلومات ورسېږي. اکثر زم خواته څوک راشي موږ سره خبرې وکړو، بیا چې هغه راځي نه راشي هغه زم خبرې ریکارډ کړي، ویډیو هم ریکارډ کړي، بیا موږ سوچ کوو چې دې زمانه دا ریکارډینګ کوم د په څه طریقه دی کړی، دې څه خو نه موبایل ورسره او نه څه کیمره ورسره وه، د پټ ریکارډینګ دی کړی څنګه دی. دې لپاره خفیه کیمرې وي، سپای کیم ورته موږ وایو. کمې کیمرې دي دې نه موږ بیا ځان بچ کولی شو. په کوم طریقو باندې ګورئ. اول چې کومه کیمره ده سپای کیم، دا د نن سبا کې یو ایډوانس لیټیسټ کیمره ده، بټن سپای کیم دی ته وایي. دا څه وي دا یو تڼۍ وي. زموږ په کوټ کې داسې په دې کوټ کې چې دلته کې کومه تڼۍ داسې لګېدل ده، کپړو کې لګېدل ده، موږ وایو دا نارمل تڼۍ، خو دا نارمل تڼۍ داسې